بیړنی په پاکستان کې د ایستلو نوې څپه او په ایران کې د کار ویزې نوې سیاست همدا اوس د زرګونو افغانو کورنیو برخلیک بدلوي. که په پاکستان یا ایران کې اوسېږئ، دا ویډیو تر پایه وګورئ او د خپلو عزیزانو سره یې حتما شریک کړئ. دا د کډوال خبرې د چینله د افغان کډوالو اتحادیې ځانګړی راپور دی. تازه والی 18/1404 پاکستان څه روان دي؟ 20/1404 په پنجاب کې د ایستلو درېیم پړاو پیل شو. د ایالت په وینا له درېویلي ورې تر نن 40,903 کسان بېرته ستانه شوي او 40 د ساتنې توقیف مرکزونه فعاله وي. له 14 کبې 1403 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیرقانوني کسانو او د افغان شهروندي کارت لرونکو ACC ته تر 12/1404 د وتلو مهلت ورکړ. له درېویلي ورې رسمي ایستل شروع شول. د 1404 د زمري په لومړیو کې د UNHCR په وینا د POR ثبت شوي ایستل هم د لسم وړې د ضرب الاجله مرکې پیل شو او نړیوالې ادارې خبرداري ورکړه. وچ چنګاش او 13 چنګاش 1403 UNHCR د ستنیدونو سخت جهش ثبت کړ. تر 8/1404 پورې سکل یوازې د پاکستان 540,000 ستنیدونې ثبت شوي. وچ چنګاش 1403 عفوي نړیوال سازمان دا د غیر قانوني اتباعو بیرته ستنیدلو پلان مبهم وبولو او د نستنیدلو له اصل سره په ټکر کې د یاد کړ د درول غوښتنه یې وکړه. پیغام روشن دی. درېیم پړاو روان دی. د ساتنې مرکزونه فعاله دي او فشار پر ACC او حتی د POR لرونکو ورځ تر بله زیاتیږي. ایران د کار ویزې نوې سیاست له 19 تر 18/1403 د ایران د کار وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو ته د کار ویزه شروع شوه. هدف د لومړي کال کې تر 300,000 جوازونه پیل له 9 میاشتنې ویزې سره عملي چیرنګي غوښتلیکونه د سامانه اشتغال اتباع فرجي له لارې ثبتیږي. لومړیتوب ایرانی کاري ځواک ته دی. د اتباعو جذب یوازې هغه مهال روا دی چې د دندې لپاره ایرانی داوطلب پاته نه وي. فیسونه 1603 د کار جواز صدور 12 میلیونه ریال، تمدید 10 میلیونه ریال. قانوني کار یوازې د معتبر اقامت او د کار جواز پر لرلو سره ممکن دی. جریمې 1603 هر کارفرما چې بي جواز تبع وغماري هر ورځ د لږ نه منن تر 15 برابر جریمه کیږي او په تکرار 2 برابر جریمه کیږي. لنډ خبره، پاکستان د 20/1404 راهیسي درېیم پړاو فعاله کړی دی. له درېویلي ورې تر اوسه 40,903 کسان ستنیدوني او 40 فعاله مرکزونه دي. ایران کې د 29 تر 8 اعلان او پیل د کار ویزا 9 میاشتنې پیل تر 200,000 جواز د لومړي کال هدف رسمي سامانه غلي چرړي فیسونه او کتې جرمي. مه هېړوي دا شمیر یوازې ارقام نه دي، هر یوه یوه کلني ده. موږ په افغان کډوالو اتحادیې کې دا دوسیه شیبه په شیبه تعقیبوو او وروستني مستندات در سره شریکوو. سرچینې د پاکستان رسمي اعلامیې، د UNHCR ډیشبورډ، د افوی نړیوال بیان او د ایران د کار وزارت. ستاسې برخه سبسکرایب کړئ او زنګوله فعاله کړئ. دا ویډیو نه خپلو ملګرو او خپل سره شریک کړئ. که تجربه، اسناد یا پوښتنه لرئ موږ ته راولېږئ. ستاسې اواز د دې ورځو روایت دی. کډوال خبرې، یو ځای خبر په پوات بدلو.